سر د کامیاب ژوند لپاره ګول سیټینګ ولې ضروری دی؟ ګوره بچې، ګول سیټینګ یا ویژن جوړول د دې دواړو یو معنی ده. نو د کامیاب ژوند لپاره ګول سیټ کول او ویژن جوړول دا ځکه ډیر زیات اهم دي چې د چا په ژوند کې ګولز موجود وي او د هغې ګولز اچیو کولو دپاره هغوی مکمل توګه باندې پلانینګ کړي وي او په دغه پلانینګ عمل کوي. نو یو خو به د دوی په ژوند کې موټیویشن وي او دویم به دوی په دې ژوند کې فوکس وي او اطمینان به وي. نو ځکه به خدای پاک دوی کامیابی. او چې د چا په ژوند کې یو ګول او مقصد نه وي او د هغې مطابق پلانینګ نه وي او عمل نه وي، نو ډیفینیټلی موټیویشن او فوکس بنوي، نو دا خلک به د ناکامۍ سره مخ وي. د کوچینګ او د ټریننګ په دې 11 کالو تجربه کې ما داسې خلک ولیدل چې د چا په ژوند کې یو مقصد شته دی او د هغه مقصد لاندې ژوند تیروي، نو د هغې په ژوند کې فوکس ډیر زیات دی او هغې ډیر زیات ښه فیل کوي او سکسیسفل وي. خو چې د چا په ژوند کې ګولز نه وي، مقصد نه وي، ویژن نه وي، پلانینګ نه وي، نو هغه خلک موټیویټډ هم نه وي، فوکس هم نه وي او د ناکامو سره خامخا مخ وي. سر د کامیاب ژوند لپاره به زه ګول څنګه سیټ کوم؟ شاباش بچې، ډیر زبردسته جذبه ده. زه به تاسو ته یو څو سټپس وښیم چې د هغې په مدد سره به تاسو د یو کامیاب ژوند تیرولو لپاره خپل ګول او ویژن په اسانۍ سره سیټ کولی شئ. بچې، لومبی سټپ دی انلاک یور پوټنشل. د دې کنسپټ مطلب دا دی چې تاسو کې الله رب العزت کوم صلاحیت او خوبي ایښې ده، هغه وګورئ چې هغه کومه خوبي ده او کوم صلاحیت دی، او د هغې د کتلو نه وروستو د هغې مطابق تاسو ځان له یو ګول سیټ کې او ویژن جوړ کې. د مثال په توګه باندې تاسو دا کنسپټ مونږ په داسې مثال سره واضح کولی شو. دا کنسپټ مونږ په دې مثال سره واضح کولی شو که چېرې تاسو یو کمتره د خپلې جالې نه راواغسته او په پنجره کې م واچوله او بیا هم په ډبي کې بند کړله او د خپل جانې نه م لږه لرې بوتلله او بیا هم هغه ډبې کولو کو، پنجره م کولو کړله او دا کمتره م پرېښوده، نو دا کمتره به لومبی کار څه کوي؟ دا به بره والوځي اسمان ته او د بره اسمان نه به ځمکې ته ګوري چې د دې جاله په کوم ځای باندې ده. یعنې دا خپل منزل ګوري چې زما منزل او زما هغه جاله کومه ده. نو د لرې نه بیا هغه خپل منزل دا وګوري او هغه شانتې بیا چې کوم دی دا خپل منزل معلوم کړي. نو دغه شانتې انسان خو اشرف المخلوقات دی، الله رب العزت دله خو ډېر زیات قوت او طاقت ورکړی دی، نو دله هم پکار دی چې خپل منزل متعین کړي او په خپل ځان کې صلاحیت وګوري چې په ما کې کوم صلاحیت دی چې دغه زه استعمال کم او خپل منزل ته په ځان ورسوم. او الله رب العزت په هر انسان کې څه نه څه صلاحیتونه ایښي دي، خو کله کله مونږ ته پته نه وي او کله کله معاشره یا ماحول د هغه دغه صلاحیتونه دبو کی چې د هغې د وجې نه نه هغه ته پته وي، نه مور پلار ته پته وي او نه نورو خلکو ته پته وي چې دې ماشوم کې کوم صلاحیت پروت دی. نو ځکه مونږ خلک بیا د ناکامو سره مخ یو. سټینفورډ یونیورسټي د سټډي مطابق څونه چې عام خلک دي هغې د خپل کامیابۍ دپاره 2% خپل دماغ استعمالوي، خو څونه هم چې کامیاب خلک دي هغې د 2% نه زیات دماغ د خپل کامیابۍ د منصوبه بندۍ لپاره استعمالوي. نو مطلب د خبرې دا شو کم خلک هم چې کامیابی په دنیا کې غواړي پکار دا ده چې هغې تھنکینګ او سوچ، فکر، سټریټجي، پلانینګ دا ډیر زیات وکړي. نو څونه چې هم زیات پلانینګ هغې کوي هغه مره به هغې ته خپل منزل نور هم واضح کیږي. او چې څوک پلانینګ نه کوي، منصوبه بندي نه کوي، نو منزل به ورته واضح نه وي. کو کامیاب شو هم ډېره ښه او کو ناکام شو نو هم ډېره ښه خبره ده. انلاک پوټنشل مونږ په دې لحاظ سره هم واضح کولی شو. د مثال په توګه باندې په تاسو کې دا صلاحیت شته چې تاسو د کتاب ریډینګ ډېر ښه کولی شئ. نو که چېرې فرض کا تاسو 2 کتاب په میاشت کې ختمولی شئ او تاسو د فیسبوک، واتساپ او د سوشل میډیا د استعمال د وجې نه ټایم د سره نه وي او یو کتاب هم ختم نه کړې، نو تاسو ته د اصل کې د خپل صلاحیت اندازه نشته دی. که چېرې دا 2 کتابه زه هر میاشت کې ختمومه نو په کال کې به 100 کتابه زه ختم کم، 24 کتابونه به زه ختم کړی شم. او دغه شانتې د ډېر زیات ریډینګ د وجې نه به الله رب العزت تاسو ته علم درکړي، پوهه به درکړي او تاسو به کامیابي حاصله کړئ. خو کله کله مونږ ته د خپل ځان د صلاحیت اندازه نه وي چې ما کې دا پوټنشل شته دی او که دا پوټنشل زه صحیح استعمال کم نو زه به کامیاب شم. او بچې، د کامیاب ژوند تیرولو دپاره
او د خپل ویژن او ګول سیټ کول لپاره. دویم سټپ چې کوم دی هغه ذمہواری قبلول دی. دې ته مونږ وایو اکسپټ د ریسپانسیبিলিټي. د مثال په توګه باندې اوس وړاندې ورځو کې کرونا وه، د هغې د وجې نه ډېر خلک بېروزګاره شو او دغه شانتي د پرایویټ سکول ټیچرز هم بېروزګاره شوي وو. اوس کو فرض که یو ټیچر دا سوچ وکړي چې یاره د دې کرونا د وجې نه مونږ بېروزګاره شو او د سکول انتظامیه وایه دی زیاتې کوي یا د حکومت زیاتې کوي او په دې ټینشن او په دې غم کې خپل ژوند تیروي، نو دا اصل کې نیگیټیو ایموشنز د دې انسان پیدا کوي. خو که چېرې بل اړخ ته یو انسان ولګي چې یاره جي دا خو زموږ دپاره یو ټیسټ و، څه پته لګي که دا خلک حالات ټیک وي او موږ د نوکرۍ نه وکاږي، نو بیا موږ څه کوو او هغه کینی ځان دپاره پلانینګ وکړي او په خپل شخصیت کې هغه پوټنشل رابرسېره کړي چې د هغې نه کار واخلي او کامیاب ژوند تیر کړي. لکه د مثال په توګه باندې هغه وایي چې یاره زه آنلاین ټیچینګ میتھډ زده کوم، چې زه به څنګه د سوات نه علاوه پوره دنیا کې خلکو ته زه سبق هم او آنلاین به هم. نو چې دوی دغه شانتې پلانینګ وکړي نو کیدای شي ته د نوکرۍ او ضرورت پیښ نشي او دې آنلاین ټیچینګ به بیا کوي او دې به ډېرې پیسې ګټي او ډېر به مطمئن وي په نسبت د دې چې د نورو خلکو ادارو ته بیا په نوکرو پسې ګرځي. نو یو کس پازیټیو تھنکینګ وکړو او بل کس نیگیټیو ایموشنز د وجې نه خپل ځان هم خراب کړ او دویم دا ده چې سوله په لاس هم نه راځي. نو موږ له پکار ده چې ریسپانسیبیلیټي قبول کړو او ریسپانسیبیلیټي واخلو او د هغې مطابق بیا خپل پلانینګ وکړو او ویژن جوړ کړو او په هغې باندې عمل کوو. نو دویم سټپ د خپل کامیاب ژوند تیرولو دپاره هغه دا دی چې مونږ سره کله هم مسهیپ وشي، څه حادثه وشي، نو پکار دا چې مونږ ریسپانسیبیلیټي قبول کړو او د هغې نه پس مونږ ځان د پلانینګ وکړو. او دا یو خبره به چې یاد ساته، کله هم چې په انسان کې نیگیټیو ایموشنز یعنی منفي خیالات راځي، دغه انسان هرگز نشي کامیابېدی. دی به په خپله هم په تکلیف کې او نور خلک به هم په تکلیف کې اچي. نو نیگیټیو ایموشن نه به ځان ساتو. او بچي دا د اوس نه ده، دا د بابا آدم علیه السلام د وختو نه ده. کله چې د هغه دوو زامنو خپل یو بل کې جګړه کوله، یو لږې شو بل یې قتل که، نو هغه هم د نیگیټیو ایموشنز د وجې نه د منفي خیالاتو د وجې نه قتل که. نو دا د هغه وخت نه شروع ده او تر آخر وخته پورې به وي. خو کوم خلکو چې نیگیټیو ایموشنز کنټرول کړه او مینیج کړه نو هغه به خدای پاک کامیابی، او څوک چې نه مینیج کوي نو ډیفینیټلی هغه همیشه پریشانه وي. سر مونږ به نیگیټیو ایموشن څنګه کنټرول کوو؟ ګوره بچې، د نیگیټیو ایموشنز یعنی د منفي خیالاتو د کنټرول کولو دپاره څلور طریقې دي. لومبۍ خبره خدا چې خپل نیگیټیو ایموشنز جسټیفای کول پرېښودل پکار دي. لکه د مثال په توګه باندې بعضې خلک وایي یاره جي ماله په وړه وړه خبره ډېره زیاته غوسه راځي. نو دا اصل کې دی خپل نیگیټیو ایموشنز جسټیفای کوي چې جي دا خو زما عادت دی ماله په وړه وړه خبره غوسه راځي. داسې ویل نه دی پکار، بلکې داسې سوچ پکار دی چې الحمدلله زه ډېر صبرناکه سړی یم او په وړو وړو خبرو ماله اړه غوسه نه راځي. او دقه شانتې څوک چې غلطي وکړي نو زه هغه وخت کې دا سوچ کوم چې دا خو انسان دی او د انسان نه غلطي کیږي او دویم دا سوچ کوم چې ګوره دا سړی خو کار کوي، نو کم خلک هم چې کار کوي د هغې نه به غلطي کیږي، چې کم خلک کار نه کوي او بیکار د هغې نه د غلطي وشي که نه. نو چې دا سوچ کو دا پازیټیو ایموشنز دي. او که نه دا سوچ کوم چې جي ماله په وړه وړه خبره غوسه راځي نو دا نیگیټیو ایموشنز به ما بیا دا عادت جوړ کړي بیا ماله خامخا په وړه وړه خبره باندې غوسه راځي. لکه د مثال په توګه باندې د یو سړي ښځه لګیا ده په کچن کې لوښي انځي او د هغې د لاس نه یو ښایسته غوندې لوښي چې د دې سړي خوښ وي راپروزي او مات شي. نو لازمي خبره دې سړي له به غوسه راځي، خو که چېرې دې پازیټیو تھنکینګ کوي او پازیټیو ایموشنز ډیولپ کړي وي ده، نو دې به دا سوچ کوي یاره دا غریبه خو سار نه واله ماښام پورې په دې کچن کې لګیا وي، زرې شي، ماله ګوره لوښي هم انځي، روټۍ راله هم تیارې، کپړې راله هم انځي، استري کوي هم. نو که یو لوښي نیم مات شو نو څه چل وشو؟ دا پازیټیو تھنکینګ دی، دا پازیټیو ایموشنز دي. او هغې ته وایي چې یا نیک بختي مخه پکېږه بل لوښی به راوړمه. نو دا څه خبره نه ده. نو دې سره د خپل نیگیټیو ایموشنز کنټرول کړي دي او پازیټیو ایموشنز یې ډیولپ کړي دي. نو دقه شانتې به دا کس چې کوم دی په خپل ژوند کې ضرور کامیابي بیا مومي.
سر خلک به وایي چې دې د ښځې نه یریږي. ګوره بچي خلک خو به ارسه وي، خو زمونږ او ستاسو دپاره رول ماډل حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی. ګوره هغوی په خپل پوره ژوند کې خپلې بیبیانې چېرته واخلې وي، چېرته یې کنځلې وي، نه وي کنځلې. هغه په پوره دنیا کې یو کامیاب انسان و، هغه په پوره دنیا کې یو کامیاب خاوند هم و. نو چې هغوی خپلې بیبیانې نه دي وخلې ټکولې او کنځلې، نو مونږ ولې خپلې بیبیانې ووخو او وټکو؟ دویم بچي د نیګیټیو ایموشنز کنټرول کولو دپاره اهم خبره دا ده چې خپل غلط کار او غلط څیز له دلیل کتل نه دي پکار. دې ته موږ وایو ریشنلایزیشن. کله کله یو انسان غلط کار وکړي یا غلط ځای کې غوسه وکړي او بیا ولا دلیل هم ګوري، دې سره د هغه نیګیټیو ایموشنز نور هم ډیولپ کیږي او بیا نه ختمیږي. لکه د مثال په توګه باندې بعضې خلک وایي شیر جي ماله غوسه ځکه راله چې بار بار ما دا سړی پوه کړو چې ګوره غلطي مه کوه، او د بار بار پوهه کولو نه وروستو هم د بیا غلطي وکړه، نو ځکه زما حق جوړېږي چې زه ته غوسه وکړم. لکه د مثال په توګه باندې ستاسو یو ماشوم دی او تاسو هغه پوه کړه او هغه بیا غلطي وکړه، بیا مو پوه کړه او بیا غلطي وکړه، او تاسو ورته غوسه شئ چېرې چې ځکه زه غوسه کېږم چې دې مې بار بار پوهه کړې دی او دې بیا هم غلطي کوي. د دې مطلب دا شو ګوره ماشوم خو ناپوهه وي، نو چې موږ وایو چې هغه ماشوم دی نو د دې مطلب دا چې هغه ناپوهه دی. نو چې یو انسان ناپوهه وي نو هغه به زمونږ په نصیحت او وصیت باندې دونه نه پوهېږي څونه چې پوهه خلک پوهېږي. نو ځکه موږ له پکار چې هغه ماشوم ته ځکه موږ له پکار چې هغه ماشوم په ځای دی چې موږ ووهو وټکو او سختې خبرې ورته وکړو، په مینه او محبت سره د یو ځل بیا هم پوه کړو. او دویمه خبره بچي موږ د خپله سوچ وکړو، موږ خو غټ یو که نه، زمونږ نه غلطي کیږي. نو چې موږ نه غلطي وشي او موږ ته څوک په ګوته کي امونږ باندې څنګه لګي، نو کو په مینه او محبت سره را په ګوته کي نو موږ باندې ښه لګي، خو کو په سختۍ سره راته ووي نو موږ ته معلومه وي چې دا غلطي زمونږ ده، خو بیا هم موږ باندې بد لګي. نو ماشومان خو په دې نه پوهېږي چې دا غلطي د هغې وي ده، هغې خو وایي دا بابا مونږ هسې تنګوي، مونږ لوبو ته نه پرېږدي. نو هغې خو په دې خبره نه پوهېږي چې هغې غلط کار کوي لګیا دی. خو په کار دا ده چې په ځای د وښلو ټکولو او د غوسې په مینه او محبت سره مونږ هغوی پوهه کوو. نو دې سره به هم زمونږ نیګیټیو ایموشنز ریشنلایز کیږي نه، بلکې مونږ به خپل نیګیټیو ایموشنز په پازیټیو ایموشنز کې کنورټ کوو. او د دې یو بل دلیل او د دې یو بل لاجک هم دی او د دې یو بل وجه هم ده بچي. کله کله مونږ ماشوم ته ځکه غوسه شو چې یاره دې ولې زما په خبره نه پوهېږي، زما په شانتې پکاره چې دې پوه شي. یعنې مونږ د خپل ځان په شانتې ماشوم ټریټ کوو او مونږ دا سوچ نه کوو چې زمونږ په عمر کې او د دې ماشوم په عمر کې خو 20 او 30 کاله فرق دی. نو چې 20 او 30 کاله د زمونږ نه تجربه کمه ده، د زمونږ نه عمر کم دی، د زمونږ نه پوهه کمه ده، نو څنګه به زمونږ او د لیول برابر شي؟ نو پکار دا ده چې مونږ ځان د هغه لیول ته ورکوز کو او هغه په هغه لیول باندې پوي کو، کم لیول باندې ماشوم په ښه طریقې سره خبره اخلي او پوهیږي. نو اله به مونږ ماشوم په صحیح طریقې سره هینډل کړی شو. او کو نه مونږ د غټو په شانتي ټریټ کو او د غټو په شانتي هینډل کو، نو بیا به هغه ماشوم ته زمون خبره غلط ښکاري او ټیک به نه ښکاري. او بچي د نیګیټیو ایموشن د کنټرول کولو دریمه طریقه دا ده چې تاسو دا سوچ پرېږدئ خلک به څه وایي. کله چې مونږ دا سوچ کوو چې خلک به څه وایي، نو زمونږ ژوند به لنډ او تنګ وي او موږ په بېچینۍ او په بې اطمینانۍ کې ژوند تېرو. او کله چې موږ د خپل ذهن نه دا خبره وایسته چې خلک دې هر څه وایي زما اړو پروا نشته دی، زه به خپل کار په صحیح طریقې سره کوم، نو زموږ ژوند کې به اطمینان راشي او ضرور به انشاءالله العظیم زموږ ژوند کې کامیابي راځي. اسرار اتل صاحب وایي د زندګۍ سره رشته بدلوم، وخت ستا هره فیصله بدلوم، اول به خپله رویه بدلوم نو بیا به رستو زمانه بدلوم، که ته ځان نه بدلوې مه بدلوه، زه خپله برخه پیمانه بدلوم. نو مونږ به اول خپل ځان بدلو، خلکو پروا به اړوم نه کوو، خلک به انشاءالله العظیم په خپله بدلیږي. کله هم چې تاسو کامیاب شئ همدغه خلک کوم چې نن تاسو پسې خبرې کوي سبا تاسو ته سلامونه کوي، او چې کله ناکامه شئ نو بیا همدغه خلک به پسې خاندي. نو د هغې نه ښه خبره دا ده چې مونږ د خلکو پروا کوو، نو ولې نه چې په خپل ځان باندې فوکس کو او خپل ځان ډیولپ کو، انشاءالله العظیم مونږ به خامخا خدای پاک کامیابوي. نو خلک به څه وایي، د دې یو اسان مثال تاسو ته زه در کومه. لکه د مثال په توګه باندې تاسو
والد صاحب دی هغه آمدن کم دی او ستاسو یو ملګری دا هغه د والد صاحب آمدن سیوا دی هغه چې کله کلاس ته راځي نو هم ماشاءالله ډېر ښایسته ښایسته کپړې اچوي او ګران موبایل ورسره وي او ګړی وي ورسره او تاسو په ذهن کې ووایه یاره جي ماله خو پلار ګران موبایل او ګړی او ښې جامې راله نه اخلي نو دا نیګیټیو ایموشنز دي که چېرې تاسو پازیټیو ایموشنز ډیولپ کړو داسې ووایه یاره جي زما پلار خو په غریبۍ کې ما باندې سبق وایي زموږ د کور کرۍ برداشت کړي که د دوی دارو درملو پیسې برداشت کړي که زموږ د خېټې دپاره سیرو اوړو ګټي که زما نور خواهشات برابر کړي نو دا پازیټیو ایموشنز دي نو تاسو به خپل پلار سره مینه او محبت پیدا شي او تاسو کې به سیلف کانفیډنس هم زیات وي او دغه شانتي تاسو په انفیریټي کمپلیکس کې به هم مبتلا نه یې نو کله چې تاسو کې نیگیټیو ایموشنز وي چې خلک بسوي نو تاسو به بیا قرض اخلئ خپل مور پلار به تنګوئ او ځان له به قیمتي څیزونه اخلئ او که چېرې پازیټیو ایموشنز وي نو هم په ګړۍ پروا وي نه هم په موبایل پروا وي نه هم په کپړو پروا وي او خود اعتمادۍ سره به خپل ژوند تېروئ که هر څنګه کپړې وي او که موبایل او ګړۍ وي او که نه وي او بچي د نیگیټیو ایموشنز کنټرول کولو دپاره څلورمه طریقه دا ده چې مونږ هر څیز په قسمت باندې نه غوره چو د مثال په توګه باندې یو سړی دی هغه د خپلو بچو تربیت نه کوي هیله ټایم نه ورکوي او سکول او کالج ته لیږي چې زه استادان پیشه او کار یې پیشه او دغه شانتې موبایل او لیپټاپ یې ولاغستی چې زه بچې په دې څه نه څه ویډیوز ګوره چې په دې باندې مصروفه یې نو چې دغه ماشوم کله روان شي بیا مونږ څه وایو یاره چې زه څه وکړمه ما خو په ښه کالج او یونیورسټۍ کې داخل کړی وو ما ولا موبایل هم اغوستو ما ولا لیپټاپ هم اغوستو ګاډی مې هم ولا اغوستو کور مې هم ولا جوړ کړی چې څه یې غوسته هغه مې ورکړي چې اوس روان شو نو زه څه وکړم دا خو د قسمت خبره ده نه جي داسې خبره نه ده مونږ له پکار دا دي زما د تجربې مطابق د سکول کالج او د یونیورسټۍ په سلیبس کې داسې ډېر مواد نشته چې هغه زمونږ یو ښه انسان جوړ کړي بلکې د ښه انسان جوړولو دپاره به مور پلار خامخا د بچي له وخت ورکوي د بچي له به ټایم ورکوي او کم مور پلار چې بچي له وخت نه ورکوي او موبایل ته ورسپاري لیپټاپ ته ورسپاري نو دا بچي او بیا د لیپټاپ په شانتي جوړیږي او د موبایل په شانتي جوړیږي د مور پلار د ویژن په شانتي به نه جوړیږي او همدغه مور پلار به سبا ګیله کوي چې زما بچي نافرمانه دي او دا سوچ به نه کوي چې ما د دې بچو تربیت صحیح طریقې سره نه وکړې نو بیا یې مونږ په قسمت باندې ورچو په تدبیر چې د کوټې سورې بند نه کې دا تقدیر دی چې به دغه کوټه ساسي نو که د بچو تربیت چا اونکو او موبایل لیپټاپ او سوشل میډیا ته ورسپارل نو دا تقدیر دی چې دغه بچي به سبا روانیږي او چې روان شي نو موږ بیا ګورې د خدای او د قسمت نه ګیله نه کوو او اوس بچي د کامیاب ژوند تېرولو دپاره دریم چې کوم سټپ دی هغه ځان له ګول سیټ کول دي یعنې ویژن جوړول دي د مثال په توګه باندې الله رب العزت تاسو له صلاحیت درکړی چې تاسو کتاب اولو نو تاسو کو ځان له انټلیکچوال ډیولپمنٹ پلان جوړوي نو اب په داسې رنګ جوړوي چیرې جی زب پر روانو 15 کالو کې 200 کتابونه ویم اوس دغه 200 کتابونه به څنګه ویم دا په وړو حصو کې تقسیم کو د وخت په اعتبار سره او د کتابونو په اعتبار سره لکه د مثال په توګه باندې په یو کال کې به جزء 8 کتابونه ویم او دغه شانته په یو میاشت کې به 200 او 53 صفحې ویم او دغه شانته په یو هفته کې به 250 2.15 صفحې ویم او دغه شانته روزانه به 2.15 صفحې ویم نو کم انسان چې 15 کالو کې 200 کتابونه ختمول غواړي نو هغه له پکار دي چې روزانه صرف نیمه غنټه وباسي او 2.15 صفحې روزانه وي نو ان شاء الله العظیم په پوره کال کې به دې 8 کتاب وي او په 15 کالو کې به دې 200 کتاب وي تاسو ماته ووایئ چا چې 15 کال عمر دی 13 کال عمر دی 40 کال عمر دی هغې نه تپوس که تاسو 200 کتابونه ویلي دي او که نه نو که چا ویلي وي خو ډېره ښه خبره ده چا نه وي ویلې د دې به دا یوه خبره چې د هغه به ویژن نو د هغه به پلانینګ نو چې زه به انټلیکچوال ډیولپمنټ څنګه کومه نو بچې ستاسو عمر دی اوس تاسو ځان له پلانینګ جوړ کړئ چې زه به دونه کتابونه ویم نو ان شاء الله العظیم هر کال چې تاسو اته کتابه وایې نو تاسو له به الله پاک دونه پوهه درکړي چې تاسو به خپل ځان له ویژن په اسانۍ سره سیټ کولی شئ او دغه شانتې دې
سره سره ځان له فاینانشل ډیولپمنٹ ګولز جوړ کې چې زه به څونه حلال رزق او پیسې ګټم او هغه به څنګه ګټم د هغې به هم دغه شانتې پلانینګ وکړې څنګه چې د کتابونو سره مونږ وکړو دغه شانتې د فزیکل ډیولپمنٹ ګولز به جوړ کې او دغه شانتې د سپیریچوال ډیولپمنٹ ګولز به جوړ کې چې ما کې بغض نه وي کینه نه وي حسد نه وي د خلکو خیال ساتم مینه او محبت خلکو سره کومه چې دا ما کې څنګه راشي د هغې دپاره پوره یو پلان جوړ کې او داسې یو مرشد سره داسې یو نیک انسان سره بل واسطه جوړه کې چې هغې ستاسو د شخصیت او زمونږ د شخصیت نه بغض کینه حسد او نفرت وکاږي دغه شانتې بچي ځان له به سوشل ډیولپمنٹ پلان جوړ کې نو کله چې تاسو دا ټول پلانینګز او ګول ځان له جوړ کړه څلور پنځه کاله پس تاسو ګورئ انشاءالله العظیم تاسو ژوند کې به سکون وي او تاسو به کامیاب ژوند تېروئ جهان والله سر لوی ستړی شي بچې د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي